طالبانو د کونړ سیند د اوبو په اړه خپله وروستۍ فیصله هم وکړه دا چې طالبانو څه ډول پریکړه کړې افغانانو ورته څه ډول غبرګون ښکاره کړی. راځئ په دې اړه دغه راپور تر پایه واورئ او ځانونه پرې پوه کړئ. طالبانو د کونړ سیند په اړه که څه هم په ډاګه څه نه وایي خو اوس یې خپله وروستۍ پریکړه کړې ده او په ډېر نږدې وخت کې به یې کارونه پیل شي او د دغه حیاتي پروژې لپاره به بسم الله ووایي. د رسنیو د معلوماتو له مخې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د کوچ تپې د کانال له بشپړېدو سره سم به د کونړ سیند د اوبو غم هم وخوړل شي او په دغه مهم سیند به د برېښنا بندونه جوړ شي. د اوبو او انرژي وزارت ویان مطیع الله عابد وایي د کونړ په سیند د ګمبيري بند دغه وزارت تر ټولو ستره پروژه ده چې د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او 40,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. یو شمېر شنونکي د اوبو او انرژي وزارت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په افغانستان کې د دغه بند جوړېدل به نه یوازې اقتصادي ارزښت ولري بلکې په سیمه ییزه توګه به باور هم ترلاسه کړي. هیره دې نه وي چې د کوچ تپې کانال په افغانستان او سیمه کې د اوبو یو له سترو کانالونو څخه دی چې د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پیل او د آمو سیند اوبه د 215 کیلومترو په اوږدوالي 108 مترو په عرض او د 8.5 مترو په ژوروالی به د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ ته انتقال شي. دغه کانال په یوه ثانیه کې د 650 متر مخابه اوبو د انتقال وړتیا لري چې د پلان له مخې به د لارې په اوږدو کې 550,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه کړي. د دغه کانال د جوړېدو چارې په 3 فازونو ویشل شوي چې د لومړي فاز کارونه یې بشپړ او د دویم فاز کارونه یې په چټکۍ سره روان دي او که خدای کول نو دویم فاز به هم ژر بشپړ شي.